یو مهمه موضوع او هغه دا ده چې نن سبا په ملک کې غربت ډیر دی، مسایل ډیر زیات دي او ډیر خلک مسافر کیږي. نو چې کله خاوند د یو ښځې مسافر شي نو هغه یعنې ښځه یې په کومه طریقه باندې بیا خپل شهوت پوره کوي، هغه د شپې کوم کارونه کوي، کوم داسې ګناهونه د هغې نه کیږي، دا ټولې خبرې به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. په دې ویډیو کې تاسو سره د ښځو څه خبرې هم شریکوم چې تاسو به په خپله واورئ او به ګورئ او تاسو به اندازه وکړئ شي چې د کومو مسافرو ښځې په کومو طریقو باندې هغوی دغسې ګناهونه کوي. قدرمنو دوستانو، په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ ستاسو په ملک کې په وطن کې غربت ډیر دی او که نن سبا وکتل شي نو ډیر خلک بهر ملکونو ته روان دي. خو برعکس بیا د دې په باره کې یو بله خبره هم کیږي چې کوم خاوندان چې په کلونو کلونو د خپلې مېرمنې نه د خپلې ښځې نه بهر وي، لرې وي، نو د هغوی ښځې چې کوم دي هغوی خپل شهوت د مختلفو لارو پوره کوي. په دغه خبرو کې که دروغ وي نو څه ناڅه حقیقت به پکې هم وي، ځکه چې موږ ته خپل یو نږدې ملګري هم داسې وویل چې کوم ښځې چې هغوی خاوندان بهر دي نو هغوی اکثر بازارونو ته ځي، خلکو سره ګپې شپې لګوي او بېهوده کارونه هم کوي. نو د ویډیو جوړولو مقصد مو دا و چې په خپل کورنۍ، په خپل اهل اولاد باندې خیال ساتل پکار دي. مسافري کول هم دومره پکار ده چې د هغې بیا ښځه هغومره برداشت کړي، یعنې څو میاشتې پس راتلل پکار دي او څه وخت کور کې تېرول پکار دي چې خپله مېرمنه رضا او خوشحاله وساتي. ځکه چې موږ اکثر دا وایو چې واده کول د دیوالونو دپاره نه دي، بلکې ودونه د خپل ځان دپاره وکړئ چې بیا تاسو خپلې مېرمنې سره او خپلې ښځې سره په خوشحالۍ زندګي تېروئ. یو جهان مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله.